د دې جینۍ 35 سال عمر دی او دا اوس هم د واده په انتظار باندې ده چې په ما پسې به رشته راشي او زه به واده شمه. ملګرو دې چې دی نو ډېره دردناکه واقعه ده، دا راسره ضرور واورئ که نه، ځکه چې دې جینۍ واده ولې ونه شو او دا چې دی نو په زندګي کې پې څومره سختې تېرې شولې. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی او ویډیو ضرور شیر کړئ. ملګرو دا جینۍ چې دی نو خپل داستان لیکي او ملګرو یو تحریر لیکي. دا جینۍ وایي چې زما 35 سال عمر دی او زه 35 سال یم او زه اوس هم د واده په انتظار یم چې په ما پسې رشته راشي چې زه واده شم او زما سر سپین شو. ملګرو دا وایي چې زما واده په دې وجه باندې ونه شو که نه چې زمونږ په خاندان کې یو رواج دی او رواج دا دی که نه چې زمونږ په خاندان دا یوه فیصله کړې وه چې زمونږ په خاندان کې به دننه رشتې کېږي، بهر ته به مونږ چېرته هم رشتې نه کوو، نه به د بهر نه ښځې اخلو نه به بهر ته ورکوو. ملګرو بالکل وایي زمونږ په خاندان کې داسې چلو وایي زمونږ په خاندان کې چې په ما پسې یو کس هم رشته رانله او د هغه نه پس چې د بهر نه به ډېرې زیاتې رشتې راتللې او په ما پسې خو لیکن زه نه ورکولم، لکه زما رشته یې بهر ته نه کوله. زمونږ د خاندان چې دا کومه فیصله ده نو دا داسې وه. ملګرو په ما پسې به رشتې راغلې، زما مور و پلار او زما ورونو به ورته انکار وکړو. ملګرو ویل زه 35 سال عمر ته راورسېدم په دې وجه باندې، ویل زه اوس ډېر زیاته خفه یم، په ما باندې ډېرې زیاتې سختې تېرېږي. مور و پلار مې چې دي او کومه ورونه مې چې دي نو هغه زما خیال نه ساتي. وایي زه د شپې چغې وهم الله رب العزت ته چې ما له مرګ راکړې او ما د دې دنیا نه واخلې چې زه د دې دنیا نه ختمه شم او په ما باندې ډېرې زیاتې سختې تېرېږي. او وایي چې جمعې ورځ شي که نه وایي زه دا بیان ته غوږ ږدمه چې کله به وایي چې د خوریانو حق ورکوئ، د لوریانو حق ورکوئ، وایي کله به دا وي. ملګرو وایي دا جینۍ وایي چې په موږ باندې ډېره زیاتې سختې تېرېږي صرف د دې وجې نه چې وایي په جومات کې چېرته بیان وشي چې وایي چې د خپلې لوریانې او خپلې خوریانې ورکوئ، په وخت باندې د دې وادونه کوئ. ملګرو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی. چېرته به هم چې لور کې د ښه رشته راځي نو هغه ضرور ورکوئ، ځکه که چېرته نه شي نو بیا به دې په شانتې وي، بیا به د واده په ارمان باندې او بیا به ټول عمر دپاره خفه وي. لکه دې جینۍ د واقعه او داستان تاسو تحریر ما درته ووایو، صرف د دې لپاره ووایو چې چېرته هم داسې مه کوئ که نه، که چېرته تاسو زنانه ایسارې کوئ او د هغه نه پس چې دی نو هغه سره یو داسې کار وشي، ځکه چې په کور کې ایسارې شي که نه چې هغه واده شي نو هغه خو بیا یو طرف ته شي، خاوند باندې ذمهواري شي. خو که چېرته کور وي نو ورونه یې خیال نه ساتي. نن سبا ماحول داسې دی چې کله د یو کس ښځه وشي نو د هغه نه پس د هغوی د نور څوک نه او بس خپلې ښځې تعلق ساتي، که ورونه یې او که خویندې هغوی طرف ته بیا طرف نه کوي. ملګرو زما دا ویډیو پیغام د ټولو سره شیر کړئ چې دوی ټولو ته ورسي که نه چې چېرته هم داسې کار ونه کوي، په خپل کورونو کې د خپلو خویندو سره چېرته هم داسې کار ونه کوي، د خپلې لوریانو سره.